د لغمان والي د بادپخ ولسوالۍ د راړخیز وضعیت د ارزولو په موخه یا د ولسوالۍ ته سفر وکړ. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ ولسوالیو ته د سفرونو په لړ کې نن بادپخ ولسوالۍ د راړخیز وضعیت د څیړلو او ارزولو په موخه د ولسوالۍ ته د ملکي او نظامی ادارو مسؤلینو په مشرۍ چې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي او د شمېر ادارو مسؤلینو ملتیا کوله سفر وکړ. د ولسونو وړاندیزونه او لومړیتوبونو اوریدو په موخه یا د ولسوالۍ کې د ولایت رهبرۍ ترڅنګ د دې ولسوالۍ ولسوال سید شریف پاچا سلګونو قومي مشرانو علماو او ځوانانو په ګډون ستره غونډه جوړه شوې وه. په پیل کې د بادپخ ولسوال سید شریف پاچا د ښه راغلاست ترڅنګ له ښاغلي ننګ وغوښتل چې بادپخ ته د پوهنې، روغتیا، زراعت او بیارغونې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي. قومي مشر ملک حضرت بمبار وویل تل مو له خپل نظامه د سر په بیه دفاع کړې او کوو به یې. هغه زیاته کړه ګڼ شمېر ځوانان بیکاره دي، هیله ده دوی ته د کار زمینه برابره شي. یو بل قومي مشر ملک محبوب شاه د لغمان والي څخه مننه وکړه چې تل له ولسونو سره په ګډه کار کوي او هیله یې وښوده چې بادپخ ولسوالۍ ته به د پوهنې، روغتیا او زراعت برخو کې زیاته پاملرنه وشي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د بادپخ ولسوالۍ له قومي مشرانو او ځوانانو وغوښتل چې د انکشافي پروژو او نورو خدماتو په برخه کې د له مسؤلینو سره اړینه همکاري وکړي. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د قومي مشرانو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته هغوی ته ډاډ ورکړ چې د نوي کال له پیلېدو سره به سم په بادپخ ولسوالۍ کې د ګڼو پروژو کار پیل شي. د ټول لغمان تر مصرفه او د ټول مشرقي تر مصرفه چې سړکونو ته دولت څومره روپۍ ورکړي دي، کونړ، نورستان، ننګرهار، تر دا ټولو یو د بادپخ د سړک روپۍ ډېرې، یعنې 1 میلیارډ افغانۍ دي. خو سړک د جوړوي بیا په سړک باندې به ستا ژوند اسانه وي، تګ راتګ به دې اسانه وي، زراعت ول به راځي، د انکشاف دیات ول به راځي، د معارف ول دا ترقۍ به 1 په 10 ډېره سي، ستاسې ژوند به 1 په 10 بهتره سي، امن به ښه سي، سوله به راسي. ولسوال صاحب ته ما ویلي د مارکیټونو دلته تاسې جوړ کړئ، بازار جوړ کړئ، تقسیم د قوم باندې منظم کار وکړئ، انشاءالله دا په فایدې ده. ښاروال درته ټاکمه، په دې کې هېڅ شک نشته. د شفاخانې مسله درته کوو، شفاخانه ډېر اساسي خدمات غواړي، هغه چې تنظیم نشي په سړکونو ډېر اکمالات غواړي او دا شیان غواړي د تاسې د ښه ژوند لپاره. دا نور کارونه انشاءالله په موږ باندې د معارف مسلو کې د مغه مخرمه. ښاغلي ننګ زیاته کړه د پرمختیایي پروژو او نورو برخو کې د له مسؤلینو سره ګډ کار وکړئ ترڅو ګډې اسانتیاوې درته برابرې شي. نوموړي له ولسونو وغوښتل چې د ډاډمن امنیت لپاره ټول باید په ګډه له خپلو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره کار وکړو او ټولو ځواکونو ته مو لارښوونه کړې چې د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وکړي. جګړه ډېره بده جګړه ده، نو د دې واده در کوم انشاءالله تاسې ولسونو ته اطمینان ورکوي چې د موږ د عسکرو، د موږ د نظام، د ما د هوایي ځواک د دې خلکو لخوا به تکلیف نه پېښېږي. دا واده بیا در کوم، بیا هم در کوم، بیا هم در کوم. د ولسونو غوښتنو ته په ځواب کې ښاغلي ننګ ویل هغه ادارې چې اوس مهال فعالې نه دي ژر به خپل کارونه دې ولسوالۍ کې پیل کړي او د کارکوونکو وسایلو ستونزو ته به رسیدګي وشي. د څارنوال او قضا مسله د حل ده انشاءالله درته راځي او دغه مسلو کې د دفتر وسایل خرطاسیابه په مکمله توګه به دا وکړو. د مرغدارۍ او باغدارۍ دواړه پروژې درته روانې دي، دا به زه انشاءالله تاسو سره تطبیق کړم. نوموړي د خپل یوې میاشتې معاش د بادپخ ولسوالۍ جامع جومات د رغولو سره مرسته وکړه. د یو جومات لپاره زه ستاسو سره کومک کوم، تاسې یې خوښ کړئ چې د یو جومات لپاره تاسې څومره کومک کوی شئ دلته یې جوړ کړئ. 1 لک افغانۍ زما لخوا اعلان، ما د دې میاشتې معاش ورکړی دی یو جومات ته، د دې بلې میاشتې معاش مې راځي د یو جومات د تاسې 1 لک افغانۍ د ما لخوا اعلان تاسو ته. لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ دغه راز په بادپخ ولسوالۍ کې میشتو ملي پولیسو، ملي امنیت او د ملي اردو منصوبین په نغدي ډالیو هم ونازول. په دې ناسته او راټولېدنه کې په بېلابېلو نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې.